یو سړی په مینه کې دومره لیونی شي چې هغه خپل انډیواله په جال کې بند کړي او هغې نه بندي جوړه کړي. دغه فلم ما سره اخره پورې وګورئ او دغه چینل هم سبسکرایب کړئ او دا فلم هم لایک کړئ. فلم په شروعات کې موږ یو سړی ګورو چې د هغې نوم سید وي او هغه د جانورانو په ډپارټمنټ کې کار کوي. دوی د لارې د کوڅو نه سپي نیسي او په هغې باندې ایکسپریمنټس کوي. سید په خپل کار کې دومره مصروفه وي چې هغې په زندګۍ کې نه ملګري وي او نه یو انډیواله. هغه به روزانه سهار کې کار ته تلو او ماښام به واپس خپل کور ته راتلو. یو ورځ دا په بس کې یو جنۍ ګوري چې هغه به د دې په اسکول په وخت کې انډیواله وه او د هغه جنۍ نوم هالي وي. سید خو دې ته خواته راشي خو هغې سره د خبرو کولو همت پکې نه وي او کله چې کور ته دا راشي نو په سوشل میډیا باندې د هغې پروفایل هم چیک کړي. بل ورځ د هغې خپل ملګري سره خبره وکړه چې د هغې نوم نیټ وي او نیټ ورته ووایي چې د دغه جنۍ سره خبرو کوشش وکړه. سید بیا هغه رسټورنټ هم را پیدا کړي کوم ځای کې چې هالي خپل کار کوي. سید بیا د دغه جنۍ باره کې ډېر معلومات واخلي او یو ورځ دې جنۍ ته وایي چې ما سره بار په چکر باندې لاړه شه خو دا ورته صاف انکار وکړي او بیا دغه جنۍ چې کله کور ته راشي د دې یو ملګری کلیر وي او هغه د دې ته د سید باره کې ټوله کیسه وکړي. یو ورځ دا په خپل کار باندې وي او دا په غلطۍ سره لاندې تاخانې ته راکوشي کوم ځای کې چې چاته هم اجازت نه وي چې لاړ شي. د دې په لاس کې ټارچ وي او د لاندې په پوړو باندې راکوشي ته هلته کې یو خفیه کمره هم ګوري. دلته کې د دې دماغو ته یو آیډیا راشي او دا د لوحې نه یو جال جوړ کړي او سره په جانورانو باندې چې کومې نشي دوی استعمالېږي دا هم هلته کې راپټه کړي او ټولو نه پیله خو دا هغه دوی په ځان باندې استعماله کړي چې کوم باندې دا بېهوشه شي او یو شپه ته هالي پسې شوي وي او په چالاکۍ کې هغې کور ته راشي او په زوره دغه جنۍ رونیسي او هغې ته دغه اکجکشن هم ولګوي او بیا دغه جنۍ په یو غټ ډبي کې بنده کړي او خپل دفتر کې هغه ځای ته یې راولي. خو په دفتر کې د دې ملګري نه ډېر تپوس هم وکړي چې په دغه ډبي کې څه شی دي خو دا ورته وایي چې دا هېڅ هم نه دي او ایمرجنسي پارسل دی. خو د ډبي دننه چې کله هالي اواز وکړي دغه سړی د اواز واوري او هغه راجګ شي او دا معلوموي او دغه شانې سید هغه جنۍ هغه خفیه کمرې ته راولي او په پنجره کې بنده کړي. خو لږ ساعت بس چې دغه جنۍ کله په وش راشي دا ځان په پنجره کې بند وګوري دا ډېر څه ته ویرېږي او دا چغې سوري جوړې کړي خو د دې چغو هېڅ څه فایده هم نه وي. دا جنۍ اوس په یو پنجره کې بنده وي. خو بله ورځ چې کله دا دې ته روټۍ روړي دغه جنۍ ورته وایي چې ما خوښېږه چې زه بهر ته لاړ شم خو دا سړی ورته وایي چې زه تا مړه کوم نه بلکې زه تا بچ کوم. دې نه پس دا سړی ته لاړ شي او څو ورځو پورې نه وي راغلی خو کله چې دا واپس راشي دا هلته کې دا جنۍ ګوري چې ډېره زیاته کمزورې شوې وي. سید یو ځل بیا دې ته سره روټۍ او اوبه ورکړي او هغه دا جنۍ پرېږدي او بیا دې لاړ شي. نیټ یو ځل بیا دا سړی په دغه ځای کې وګوري او ورته وایي چې دلته کیسه کوي خو دا سړی ورته یو ځل بیا دروغ ووایي. خو لږ ورځو پس د دې جنۍ دماغي حالت ډېر زیات خراب شي او دا خپل ځان سره خبرې شروع کړي. دا هلته کې خپله ملګري هم ګوري چې دې سره ناسته وي. خو یو څو ورځې پس چې سید هلته کې راشي نو هالي نه تپوس وکړي چې د آخر ما سره څه کول غواړي که ما څه وده کېږي او که ما مړ کړې. خو هغه ورته وایي چې ستا اجازت نه بغیر زه تا سره هېڅ هم نشم کولی او که ضرورت پېښ شو نو زه تا مړ کولی هم شم. سید ورته وایي چې په بچپن کې ما تا سره ډېره زیاته مینه کوله او بیا هغې نه ملګري باره کې هم تپوس وکړي. سید یې تپوس وکړي چې تا اوس هم خپله ملګري ښکاري خو دا ورته انکار وکړي خو هغې شاته هماغه جنۍ اوس هم ناسته وي او دې ته ښکارېږي او هغې نه پس دا له هالي ډایري روکاږي او ورته وایي چې ما ستا باره کې هر څه معلومات اخیستی دی او هغه دا ډایري روکاږي او دې به مخامخ یې ووایي چې دې ته هر څه یاد شي. خو څو میاشتې پهله کله چې هالي خپل ملګري سره په ګاډي کې ناست وي هغه دې نه تپوس کوي چې تا زما انډیوال سره لین دی په کوم باندې دا جنۍ ته ها وکړي او دې نه معافي وغواړي او هالي په غوسې باندې راشي او هغه ګاډي ډېر زیات په تیزه وځغلي په کوم باندې چې یو ټرک سره اکسیډنټ وشي. د دې اکسیډنټ وشي دا دواړه پکې ډېر زیات زخمي شي خو کله چې هالي وګوري چې د هغې ملګري اوس هم ژوندی ده دا هلته کې یو غټه شیشه راخلي او د دې جنۍ په سترګې کې منډي او دې را خپل ملګري ډېر زیات په بېرحمۍ سره مړ کړی و. او د دې خبرې خلاصه کېږي چې اوسه پورې مونږ کومه جنۍ که دا هغه صرف د هالي په دماغو کې وه اصل کې یې د ځان سره لیونیانو په شانتې خبرې کولې او په دغه شپه باندې هالي ډېر خلکو مړ کړی و او دغه ټولو خلکو به د ځان سره په ډایري کې لیکلو. خو کله چې دا ټول حقیقت د سید په لاس باندې ورشي دا دې ته وایي چې دا خو ټولې یو کیسې دي او زه له خلکو کیسې لیکم او دا ټول دروغ دي. خو سید ورته وایي چې ډېرې مودې نه زه تا پسې شوی یم او دا ټول خلک ما په خپلو سترګو کتلي چې تا مړه کړي دي. سید ورته وایي چې د هر څه باوجود زه تا سره ډېر زیاته مینه کوم او دې لپاره زه غواړم چې تو نور خلک مړه نه کړي او ډېرې ورځې پورې دي یو بل سره خبرې کوي. سید ته پته ولګېده چې هالي ځکه دا نور خلک مړه کړو چې دا د خپل مرګ نه یېرېده او دې نه غوښتو چې دا د دغه کیس کې ګیره شي
خو هولي ته چې دغه څه خبره نه وه ما ته یې خوند راکولو چې ما به خلک مړه کولو او یوه ورځ یې هولي دغه پنجرې نه ځان وکاږلو لپاره په دې باندې په زوره زوره خپل سر ووالو په کومه چې ډېر زیاته زخمي شي او ډېر زر د دې سر نه هم وینه روزي خو سید په دې باندې څه اثر پرې ونه ځي او یوه ورځ بیا سید چې کله دغه تخني نه روزي نو نیټ هلته کې یو ځل بیا تا وګوري خو دې بیا پیدا پوه شي چې لاندې څه کیسه شته ځکه دا دروازه کلوکي او لاندې راکوشي او دا چې کله هولي هلته کې لاندې وګوري دا ډېر زیات حیرانه شي هولي چې کله دا موقع وګوري نو هغه نیټ ته و چې دغه تعالی ماته که ما بهر ته راوکاږه خو دغه دوران کې سید هم د بار نه راشي او د هر څه وګوري خو سید چاته نه هولي ته اشاره وکړي چې دغه سړی مړ کا او هولي دا سړی ځان سره په خبرو کې او سید پې شاته نه راشي او دا سړی په لرګي باندې ووي او هلته کې بېهوشه کي او مړه کي هولي دې ته و چې دا سړی بېهوشه کا او بیا سید راځي او یو غټه خښته راخلي دا سړی په سر ووایي خو لږ ساعت پس چې سید ته کله دې خبرې احساس وشي چې ما یو سړی مړ کړو ډېر زیات په چغو وژاړي او هم اوس د هولي په شانتې یو قاتل شو خو هولي دې ته و چې جاړه مه او ځان نه سړی جوړ کا هولي ته چلو موخه چې دغه مړي سره په توسه کې هغه د دغه سړي نه ټوکرې ټوکرې وکړي او دې ټوکرې راوالي او په دغه کلینیک کې جانورانو ته یې واچوي او ورسره دا د سړي د غاښونو عمرو کاږي او لړۍ کې چې پولیس ته پته ونه لګي او هغې نه پس ته پولیس په دغه معاملې کې انوالو شي او ډیرکټر میاره د دغه کیس انچارج وي او ټولو نه پیل د سید نه شروعات وکړي او په دې باندې د دې شک هم پوخ شي ولې چې سید دې ته کوم جوابونه ورکړو هغه بالکل هم ټیک نه وو او دغه نه پس ته به څو ورځو پورې دوی یو بل سره ملاقات کولو او خبرې او اترې به یې کولې او هولي سید ته و چې اوس ما تا سره ډېر زیاته مینه پیدا شوه دې دواړه چې کله خلک مړه کوي نو دې ته ډېر زیات خوند ورکوي خو سید غوښتو چې دغه جنۍ په خبرو کې حیرانه شي خو دا دومره اسانه نه وه چې د هولي په خبرو کې به تا ګیر نه شي هغې به دې سره ډېر زیات په مینه باندې خبرې کولې او دا به یې ځان ته ډېر زیات رانږدې کولو او یو ورځ یې هولي سید ته و چې د خپله ګوته ماته که او ما ته د خپلې مینې اظهار وکړه خو سید داسې کولو نه انکار وکړي ورته نه لاړ شي او دې نه بس ته هولي دې نه ډېر زیاته خفه شي او ورته وایي چې ته خو ما سره د دروغو مینه کې په کوم معنی چې سید ډېر زیات غوسه شي او تشناب ته راشي ورته کې هر څه مات کړي ولې چې هغې ته هېڅ هم پته نه وه چې به مخکې و څه شی کوي او څنګه به ځان دغه غم نه وکاږي لږ ساعت پس هغه دغه تخانې ته راشي او خپلې مینې اظهار کولو لپاره ځان نه خپله کوږه کټ کړي او دغه موقع فایده وشتوله او هغه سید ته دمکي ورکړي او ورته و چې دغه پنجره کلاوه که خو سید سره اوس بل څه لاره نه وي او هغه دغه پنجره کلاوه کړي او هولي ته بار راشي او هولي دې ته یو دیکه ورکړي په دیوال باندې ورته و چې اوس ما ته یقین وشو چې ته ما سره رښتیا مینه کې او دغه شان دوی یو بل نه چپې واخلي او په اخره کې ورته خپل ځان وښي او دا په مرۍ باندې یو غوزار ووي او دې ته مرۍ کټ کړي او هغې نه یو څو ورځې پس موږ ګورو چې هولي یو ځل بیا خپل زوړ انډیوال سره اوسېږي او یو ورځ یو جینۍ هیرک ته یو میسج وکړي او هولي هم دغه میسج وګوري هولي ته پته ولګي چې دا سړی یو ځل بیا ما سره دوکه کوي خو هغه دې ته څه هم ونه وایي او دلته کې دغه خلاصه کېږي چې هولي هم په هغه پنجره کې سید یې بند کړی وي سید اوس هم ژوندی وي خو د دې سکین ډېر زیات خراب شوی وي هولي دې وایي چې ډېره زیاته مهرباني اوس چې کله زه غواړم چې څوک مړ کړم نو زه تا ته راشم او زه خپله غوسه په تا باندې وکاږم او سید دغه شاندې خپل ځان قربان کو او د هولي ډېر زیات مدد یې وکړو او دغه شانې دې دوی واړه یو بل ته لاسونه ونیسي او د مینې اظهار وکړي او دلته کې زموږ دا فلم ختم شي